السلام علیکم. په دوم پارټ کې منګه د روسیې د سوړ جنګ هڅې دي د امریکا بر اعظم کې، یعنې په امریکا بر اعظم کې د غرب د مخنیوي لپاره د پوتین او د روسیې هڅې دي چې په امریکا بر اعظم کې روسیه څه غواړي چې د غرب مخه ونیسي، غرب وډار کړي. نو د دې لپاره چې دا منګه د کیوبا د مزایلو د بحران قصه لولو، یعنې عنوان یې ورکړی چې نړۍ یو ځل بیا د کیوبا د مزایلو د بحران پر لور روانه ده. یعنې دا په دې معنا چې د کیوبا د مزایلو بحران دا یو قصه په 1962 کال کې رامنځته شوې وه چې کیوبا ته شوروي اتحاد خپلې جنګي بېړۍ لېږلې وې. کیوبا هغه هېواد ده چې هغه یو کمونیست هېواد ده او له شوروي اتحاد او روسیې سره ډېر پخوانۍ اړیکې لري. نو دا په دې خاطر باندې شوروي اتحاد هلته د مزایل یا دغه جنګي بېړۍ لېږلې وې تر څو امریکا پرې وډاره کړي، ځکه کیوبا چې ده د امریکا څخه غالبا 100 کیلومتره یا 160 کیلومتره لار لري، فاصله لري. نو هلته چې کله د جنګي بېړۍ هلته بوتللې، د امریکا د وخت رئیس جمهور جیف کینیډي هغه ډېر زیات وارخطا شو، ځکه چې په یو تکمه باندې شوروي اتحاد کولی شو چې له کیوبا نه واشنګټن ډي سي وولي. نو هماغه و چې مقابل کې امریکا، ترکیه او ایټالیا کې چې دا جنګي بېړۍ له شوروي اتحاد ته ځای پر ځای کړې، او هماغه و چې د یو غټ د مزایلو د بحران جګړې خطر و، خو بالاخره هغه په سولیزه توګه باندې چې دا سره حل و فصل شو. خو یو ځل بیا د کیوبا بحران یا د کیوبا د مزایلو بحران په لور نړۍ روانه ده. هغه څنګه؟ هغه ځکه چې کیوبا ته یو ځل بیا پوتین او روسیې چې ده 4 جنګي بېړۍ ولېږلې، چې دې جنګي بېړیو کې چې دا 2 سترې بېړۍ چې د کازان او د اډمایرل ګورشکیف جنګي بېړۍ هم شاملې دي. او جالبه خو دا ده چې د کیوبا عامو خلکو چې دا د دغه روسیې د جنګي بېړیو چې دا ډېر هرکلی وکړ. نو اوس خبره دا ده چې دغه کازان او د اډمایرل ګورشکیف کومې جنګي بېړۍ چې دي، دوی کې داسې توغندي نصب شوي دي چې هغه لانګ رینج یا لرې ویشتونکي توغندي په نامه یادېږي، لرې واټن توغندي ویشتونکي په نامه یادېږي، چې دا تر 600 کیلومتره پورې چې دا خپل هدف تعقیبولی شي. او د دې بېړۍ په مقابل کې چې دا امریکا خپل یو ریاکشن یا یو غبرګون ښودلی ده او ویلي دي چې دا بېړۍ چې د امریکا د روسیې دلته راغلي دي کوم جدي خطر نه ده. او خو په مقابل کې چې دا امریکا هم دغه د روسیې کومې بېړۍ چې دي دا د کیوبا په شمال کې دي 4 بېړۍ، او امریکا او کاناډا هم دا 2-3 ورځې مخکې د کیوبا جنوب خواته خپله بېړۍ جنګي بېړۍ ولېږلې چې دغه د هلینا په نامه باندې جنګي کښتۍ د کیوبا جنوب ته یې ولېږلې، چې دغه د روسیې او د امریکا چې کوم جنګي بېړۍ دي یو بل څخه تقریبا 900 کیلومتره فاصله لري. نو اوس راځو لږ دغه موږ مقایسه کوو، کمپیریزن کوو د کازان او د امریکا د هلینا جنګي بېړیو ترمنځ چې کوم یو ډېر قوي دي. کازان چې دا له هلینا څخه د زیاتو درنو وسلو لږ ظرفیت لري، یعنې کازان کولی شي چې ډېرې درنې وسلې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي نسبت هلینا ته. هلینا چې دا هغه بیا د دومره درنو وسلو ظرفیت نه لري چې یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. کازان همدارنګه چې دا 32 او هلینا چې دا 22 د هایپر سونیک مزایلو د وړلو ظرفیت لري، یعنې دلته هم کازان ترې قوي ده. همدارنګه هلینا بیا د 10 او کازان د 10 توربیدو مزایلو انتقالولی شي، چې دلته بیا هلینا پرې قوي ده. او بله خبره دا ده چې کازان نوی ماډل ده 2014 او هلینا چې ده د 1980 کال ماډل ده. خو په هر صورت دې نه دلته معلومیږي چې دغه د کازان او د اډمایرل ګورشکیف دغه
جنګي کښتۍ او بېړۍ چې دي زیات او قوي ظرفیت لري نسبت د امریکا ته. خو که څه هم امریکا دا خبره واضح کړې ده چې دا کښتۍ دومره خطر نه ده، خو دا چې امریکا او کاناډا په ګډه باندې هلته کښتۍ لېږلي دي کیوبا ته، نو دا په دې معنا چې امریکا په ویره کې ده. نو په شکل د اشکالو روسیه کوشش کوي، پوتین کوشش کوي چې کاونټر ډیپلوماسي څخه کار واخلي ترڅو غرب په ځانګړې توګه امریکا دې ته واداره کړي چې باید دوی د یوکرین د حمایت څخه لاس واخلي، که نه دوی به له ډېرو مشکلاتو سره مخ شي.